ښه شاباسي. نن ورځ موږ او تاسو د سته درسونه مو چې کوم ویلي دي موږ فنکشن ویلو ورسره مو چې دي لوپس ویلي دي کنډیشن مو ویلي دي په دې کې وړو کوچنۍ پروژه کوو. زه به کوشش کوم چې آینده کې د نوري پروژې مو کوم نور پروجیکټس هم د تبې کې وکم خو نن ورځ موږ یو وړو کیشان پروجیکټ تر سره کوو چې د هغه پروژې نوم به وي ټو ډو لیست. موږ به ټو ډو لیست جوړو د دندې تر سره کولو لیست. مطلب دا نه دی چې زه تاته ما دا تر سره کړو باید ته داسې باندې سیستم جوړ کړي بیا د دې ترڅنګ چې په هغه کې ته وکولای شي د یو زده کوونکي ډیټا انټري کې د زده کوونکي ډیټا ډیلیټ کې زده کوونکي ډیټا ته اډ کې دا ټول شیزونه باید ته دغه ترڅنګ وکولای شي. فقط زه به تاته دې ځای کې لاجیک درکوم دې ځای کې به زه ستا ذهن کلیر کوم چې ته څنګه کوې یو څه څنګه کار کوي. ریکارډ آن دی څو محترمه لوپس یس لوپس به څنګه کاروي کنډیشنې به څنګه کاروي موږ چې کوم آبجیکټس ویلي دي لیست فایلز ډکشنریز دینه موږ څنګه استفاده کوو. اصل کې زما هدف دا دی چې زه تا په دې باندې پوه کړم. مقصد دا نه چې ما د ټو ډو لیست کو بل پروژه باید ته په خپل باندې بل پروجیکټ وکړي. زه به ته پروجیکټ درکوم چې اوس ته دا رقم پروجیکټ جوړ کړه چې کې د زده کوونکو ډیټا سره وړي بل د ته چې ته د دکان لپاره جوړ کړه. نو تاسو به دې نه صرف آیډیا خلای چې څنګه یو څه کار کوي نور پروجیکټ به تاسو خپل تر سره کوئ. یو زه تر سره کوم 3 پروجیکټ به تاسو تر سره کوئ. راځو اوس ته ګورو زه پروجیکټ څنګه تر سره کوم. داسې پروجیکټ تر سره کوم چې په هغه کې زه وکولای شم اول زه ټاسک اډ کړم زه وکولای شم ټاسک پکې اډ کړم موږ پکې ټاسک ایډیشن وکولای شو. بل زه داسې وکولای شم چې زه د کوم ټاسکونه چې ما اډ کړی دي زه هغه ویو کړم. ټاسک چې کوم دی هغه موږ شو وی ګورو چې کوم ټاسکونه اوس موږ سره په دې کې اډ شول یا تا فرض مثال د زده کوونکو لپاره ډیټا جوړه اوس ګوري چې کوم زده کوونکي موږ اډ کړل د چا نمبرې موږ اډ کړې دي دا ته اوس ویو کې. بل خبره دا چې اوس ځینې زده کوونکي زی تاسو سره نه دي پاتې شوي یا ځینې ټاسکونه تاسو در سره کړل اوس نه دي پاتې ته اوس هغه ختموي ډیلیټ کوي. نو ته به ټاسک څنګه ډیلیټ کوي ټاسک ډیلیشن به وي زموږ سره موږ ټاسک څنګه بیرته واپس ډیلیټ کوو او موږ سیم فایل د لوپس او د دې شیزونو په باندې چې موږ کله ویلي ول میتودز وغیرہ هغه باندې ټول کار تر سره کوو. اصل پروجیکټ زموږ ټو ډو لیست دی تاسو به مارته ویل چې دا رقم ته 2 3 نورې جوړوي موږ به دوه کار تر سره کوو. یو به ټاسک ایډیشن وي بل به ټاسک شو ویو کول وي بل به چې زموږ سره سوي د ډیټا ډیلیټ کول وي چې موږ غواړو یو ټاسک ډیلیټ کو. نو زه به دوه طریقې کاروم. یو د پروګرام لپاره تاسو مختلفې طریقې کولای شئ یو پروجیکټ لپاره په هر لاجیک چې تاسو غواړئ تر سره کولای شئ. خو ښه خبره ده چې موږ داسې یو طریقه او لار غوره کړو چې هغه زموږ لپاره اسانه مفیدی ریډیبل وي ریوزابیلیټي پکې وي ریډنډنسي پکې کمه دا شیزونه چې زموږ سره وي دا شانتي پروجیکټ به موږ غوره کوو ځان لپاره. نو زه تاسو په دوه طریقو باندې پروجیکټ تر سره کوم هم چې د ساده لیکم د فنکشنز چې اوس پرې موږ کوم ویلي دي زه د هغه کانسپټ پکې یوز کوم چې په فنکشنز باندې تاسو دا څنګه بیا تر سره کولای شئ. اوس ورته ګورئ زه داسې کار کوم زه به داسې کار وکم لومړی چې د دې شیزونو لپاره خو زه اول لازم یو سلیکشن به یو کس کوي کنه زه ته وایم ماته پرینټ کې یو میسج راکوه راته لومړی فرست ولې زه د کوم ځای نه سټارټ اخلم ماته ښه دقیق وګورئ زه داسې ورته وایم اول به میسج راشي یو یوزر ته به میسج شو کیږي چې داسې کار وکړه چوز انتخاب کا one option یا an option from below لاندې کوم آپشنز چې درکول شوي دي د هغه نه څوکه یو آپشن ته انتخاب کا ځان لپاره دا ډاټ ډاټ مې کې خو یا ارڅ چې تاسو سره غوډي ځکه ته ډاټ کې دا اوس تاسو باندې ډیپند کوي تاسو څنګه ډیزاین کوئ. زه ډیزاین نه کوم زه صرف په کانسپټ د کار کوم. پروجیکټ ډیزاین هم په تاسو دا رقم د بل پروجیکټ تر سره کول هغه هم په تاسو یو نه دوه پروژې په تاسو تر سره کوي او دا پروجیکټ هم ډیزاین کوي چې کوم زه د تاسو نن ورس کوم. اول به دا میسج ورکړي چې تاسو کا د دې لاندې چې کوم څه آپشن درکول شوی د دې یو آپشن ځان لپاره انتخاب کا آپشن یې بس څنګه دي څه ورته وای لومړی آپشن اسم نه لیکل سره پرینټ کا ماته پرینټ میسج کې به داسې یو میسج ته بل راشي select کا انتخاب کا one for the edition اټکولو د لپاره for edition ورته وای کا اډ ورته وای کا څه تاسو ورته وای که تاسو غواړئ نو دې لپاره ته یو انتخاب یا کدی کې تاسو اپډیټ کول غواړئ نو بیا هم څه نوې ډیټا پکې چي تیار اټ کړئ اوس غواړئ څه پکې اپډیټ کی د څه شي دا لیست ټو ډو لیست کته غواړئ دا کوم ټو ډو لیست دی دې کې څه شي اټ کی یا ته دا اپډیټ کی نو دې لپاره ته یو انتخاب کا
یو ولیکه یو کلیک کا ته دې ځای کې د لپاره مختلفي اپشن ورکولای شي ته کولای شي دې ځای کې اي بي سي ورته وټاکې ته کولای شي چې کوم قسم کنډیشن ورته ټاکې تاسو ورته وټاکئ خو زه په نمبرز باندې کوم نو تاسو باندې ډیفاین کې چینجز به کې تاسو په خپل باندې راولئ چې کوم قسم نه تاسو غواړئ همدا زه راکې کاپی کوم و هیڅ نه کوم همدا میسج مې را کاپی کړو یاره بس باندې کمپیوټر دا سټایل کې راته جام شي زه سوري د ریکارډ یو ځل سټاپ کړم خو اوس ورته ګورئ زه راځم فقط دغه میسج چې کوم دی دا باید موږ را کافي کو کنه select all control C ځکه control V او ډبل ټایم زه control V کوم ګور ما وای موږ یو څه کو ایډیشن کولای شو بل موږ کولای شو په دې کې څه تر سره کو بل موږ کولای شو چې دې کې دا کوم تاسو چې اړشي دا شو کو بل زه په اړه نه کس ډیلیټ کړ نو دې لپاره تاسو کو غواړم چې تاسو ډیلیټ ویو کما د دې شو کولو لپاره زه ټایم چې چوپ پریس کړم د شو یا یو کولو د ټاسکونو د ټو ډو لیست کې چې تاسو سره څه شي وي که ته غواړې چې دا وکړي نو بیا څه پریس کړه 2 پریس کړه که ته غواړې چې ډیلیشن وکړي ډیلیټ کړي نو بیا 3 پریس کړه که تاسو ته غواړئ چې ډیلیټ کړي دا میسج زه غواړم تاسو سره لږ هیلپ وکړئ دا میسج زه غواړم چې بار بار یوزر ته شو کیږي دا خو چې کله زموږ اپلیکیشن ته راغلو دا میسج باید بار بار شو شي نو زه د دې لپاره څه شی یوز کوم کنډیشنز باید یوز کوم داسې څه باید یوز کوم چې هغه ماته دا میسج بار بار باید شو کیږي دغه درې نمبر کې څوک ورکوي شو کوي او کنه نو بس بیا نه شو کوي یو بل میسج به مونږ راوړو دي ځکه یو پرینټ کو زه ته 0 پرینټ کا کچېری ته غواړي چې اس کار تر سره نه کی فرض مثال دا سي راغلو اوس دا نه غواړي چې یو څه اټ کې نه غواړي چې وی ګوري نه غواړي ډیلیټ کی اوس باید دی لوپ نه مونږ وځو کنه نو زه د هغه د پر ټایم 0 پریس کا د سره لپاره ټو ایگزیټ د دې لپاره چې د دې نه ایگزیټ شي دا به زه بيخي دا زینه کم فور د ایگزیټ یا ټو ایگزیټ تاسو دواړه لیکل شي چې تاسو میسج کې لیکي وته ویل کې پښتو کې لیکل شي پښتو کې ورته ولیکي دلته کې ما میسج وته ورک اوس زه باید داسې کنډیشن واید ولګوم تر څو چې څوک یو پریس کوي نو ایډیشن سایت ته لاړ شي که ټو پریس کوي نو باید لیست ته شو کې چې ار سی پکې که 3 پریس کوي باید ډیلیټ اپشن ته لاړ شي او څونه ډیلیټ کی او که 0 پریس کوي نو باید دا لوپ زما سره ایگزیټ شي نو زه باید دې ځکه کم کنډیشن ولګوم چې دا په مینس کې راشي او دا بار بار ما سره لوپینګ کوي تر هغه پورې چې دا کنډیشن دا ټرو شوی نه زما سره 0 شوی نه زه باید څوک تاسو لږ ذهن نه مو کار واخلئ څوک شارپ مایندډ دی لیټس سی څه باید یوز کوم فار لوپ یوز کوم ایف ایلس لوپ موږ یوز کوو سر فار لوپ یوز کی وایل لوپ فار استاد لوپ طرف موږ محدوده دی کنه تاسو ته وایي وایل فار لوپ لوپ موږ د محدود کنډیشنز د فارز کو لزل 15 ځل شل ځل داسې حالت کې چې تاسو سره معلوم کنډیشنز نه وي تاسو سره معلوم نه دی چې څو ځل زدا باید زلوپ وکم څو ځل یو کس وایل پاسورډ غلطي او صحیح کوي دا موږ سره وایل لوپ معلوم موږ به اوس وایل لوپ یوز کوو افرین چا وایي ډیر زبردست په داسې حالت کې به تاسو وایل لوپ یوز کوئ د وایل او د فار لوپ فرق هم دا دی چې وایل لوپ کې زمونږ سره کله کنډیشنز محدود نه تاسو اوس نه پوهیږم چې څو ځل دا ایډیشن کوي څو ځل ویو کوي بیا ډیلیټ کوي بیا راځي ډیټا په کې اټ کوي ان تر هغه پورې بدل لګیای چې زیرو د نه پیس کړي نو داسې حالت کې چې تاسو سره سپیسیفیک محدود کنډیشنز نه وي چې څو ځل به د ایټریشن کیږي ایټریشن ټایم نه معلوم تاسو به وایل لوپ لیکئ صحیح شو دلته کې به تاسو ورته ولیکئ وایل تر هغه وخت پورې د دې مطلب هم دا دی دا وایل لفظ مطلب دا دی تر هغه پورې چې زه د اپشنز مې چې کوم تا درکړي دي دا اپشنز ما نوی مساوي شوی ګوره not equal to 0 not equal to 0 کله چې د اپشن له 0 سره مساوي شو نو دا خو کیسه صحیح شو دا خو بخښه راځي دا خو کیسه خلاص شو زموږ سره نو دا څه ورته چې تر څو 0 شوی نو مطلب دلته یو ورکړو یو خو د 0 سره مساوي نه ده ټرو دلته بخښه راځي څنګه ورکړو بیا خو د 0 سره مساوي نه ده کنډیشن زموږ شو دی بیا بخښه راځي زه 3 ورکو بیا هم زموږ سره کنډیشن څنګه شو د 0 سره مساوي نه دي 3 او 0 بیا هم بخښه راځي کله چې زموږ سره دا ټرو شو نو دا به زما سره سکیږي دا به زموږ سره کنډیشن ایگزیټ کیږي نور به ختميږي یعنی دا زموږ سره څنګه شو فالس شو دا اوس ما ورته سو ویلیو ما داسې ورته ویلیو چې باید د اپشن چې ځکه انتخابو کوم نمبر انتخابو چې دا 0 نشي 0 نشي نو چې 0 نو ما سره بخښه راځي که 0 شو نو ما چې دا کوم کنډیشن ورته ویل دا خو فالس شو بیا کنه
مطلب که زه دې ځای کې زیرو ولیکم، زه ته زیرو د زیرو مساوي نه ده. زه صحیح خبره کوم که غلطه خبره کوم؟ زه خبره صحیح کوم که غلطه خبره کوم؟ دا فالس دی استاد محترم. آفرین دا فالس غلط دی. ده. دلته به زه تاسو ته ولیکم فالس. چې زیرو د زیرو مساوي ده، زیرو د زیرو مساوي ده. نو زیرو چې د زیرو مساوي ده، دلته اوس موږ دا خبره غلطه کړه، نو دا کنډیشن به زموږ سره فالس شي. تر څو پورې چې کله زه ورته وایم چې دا مطلب که یو ورکړم، اوس ګورئ زه ورته وایم یو د زیرو مساوي نه ده، خبره زموږ صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح خبره کوم. True ده. آفرین True ده، صحیح ده. زموږ خبره. True ده، که صحیح. زه کې دوه ورکوم، ګوره زما خبره صحیح ده. هغه عبدالرحمن یو ورځ پوښتنه کړې چې موږ دا کوم ځای کې کاروو، دلته کې ګوره دوه مې ورته ولیکل، نو دوه د صفر سره نه مساوي، بالکل موږ صحیح وایو. درې مې ورته ولیکل موږ صحیح وایو، پنځه مې ورته ولیکل موږ صحیح وایو. که زه کله زیرو ورکړم، نو دا زه ته چې زیرو د دې زیرو مساوي نه ده، نو دلته کې زموږ خبره څنګه شوه؟ غلطه شوه. ځکه چې زیرو د زیرو سره مساوي ده، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به زموږ سره دا لوپ ختمېږي. نو زه ورته وایم چې تر څو پورې د آپشن زما سره زیرو شوی نه و، نو بیا ښکته راځه. زه یو ورکوم زیرو سره مساوي ده، نو صحیح ده خبره ښکته راځي. دوه ورکوم صحیح ده خبره ښکته راځي. درې ورکوم صحیح ده خبره ښکته راځي. که یو ورته وایم نو دا خو بالکل د دې سره مساوي ده، خبره مو غلطه کړې، بیا به زموږ سره دا لوپ څنګه شي؟ ایگزیکیوټ بشي. تر څو چې زیرو شوی نه وي، د آپشن زیرو نه وي انتخاب شوی، تر هغو پورې به دا چلیږي چلیږي چلیږي، دا آپشن به زموږ سره روان وي. تر دې ځایه خو چاته مشکل نشته که نه؟ تر دې ځایه خو مشکل نشته. په دې وایل خو پوه شئ چې ما ولې وکارولو. Yes, no, یو پروژه درته کوم، ستاسو Yes, کانسپټ sir. کلیئر کوم، تاسو هر څه کولی شئ، چې هر څه وغواړئ تاسو یې کولی شئ. لږ مخکې وروسته کوئ، لږ هیلپ اخلئ. یو دې ځای کې موږ غلطي کړې ده، دې ځای کې موږ سرچ نه دي لګولي. اوس فلحال باید دې ځای کې موږ ټیب ولګوو، یو ټیب راشي، زه د دې سره ایډنټیشن ورکړو، دا د دې خپل ایډنټیشن دی. یو ټیب ایډنټیشن به زه ولګوم، یو سپیس یا یو ټیب هر څه تاسو لګوئ. دا د دې لوپ لپاره، ځکه دا زموږ سره د لوپ باډي ده. تاسو اوس کوډ موږ همدې ځای کې کوو. اوس راځم یو کس ما سره څه کوي؟ آپشن انتخابوي. دې ځای کې اوس ما سره آپشن انتخابوي. دلته خو ما ورته وویل چې ته آپشن انتخاب کا، صحیح ده. اوس آپشن انتخابوي، دا صرف میسج ده. دا څلور پنځه لاینې دا به ته میسج په توګه باندې شو کېږي یوزر ته، چې کله دې ځای نه د انتخاب وکړو، دغلته آپشن، دغه د آپشن اصل کې زموږ سره آپشن از ایکوال ټو، دا ما په انټیجر کې اخیستی، زه به ورته وایم INT انپوټ. انپوټ کې به څه راځي؟ انپوټ کې به داسې راځي چې داسې به ورته میسج ورکړم زه چې سلیکټ ټول د ذهن فکر سوچ هر څه دې خواته کوي. ښه، ما ځان ته تور شی دوه کلاسه مخکې کړی، اوسه پورې مې لري چې کله کلاسونو کې داسې نه کوم، دا سم ناروغ هم یم. نو زه چې ته هم نه ځم، بل څه هم نه کوم، دلته زه متوجه یم، تاسو متوجه اوسئ. وروسته باران مې اچوي نسکو. زه ورته وایم select an option، انتخاب کوي یو آپشن. د کوم ځای نه؟ from above، د بره نه. بره مې چې کوم آپشن درکړي دي، آپشنز بره مې چې کوم آپشن درکړي دي، هغه یې انتخاب. دلته کوم ورته وایم چې ښکته مې کوم آپشن درکړي دي، انتخاب کوه بیا ځان لپاره. دلته مې ورته وویل select an option from above options، د دې given options به ورته ولیکم زه چې کوم آپشنز درکول شوي دي. select an option from given options، ځینې یو آپشن انتخاب کړه چې کوم ته بره درکول شوي دي. په دې ټایم کې خو چې راشي راتګ دی نو په کار خو زه خیر. اوس وګورئ دلته کې دا بیچاره به راشي دې ځای کې به آپشن انتخاب کړي، صحیح ده. هر آپشن چې انتخاب کوم ورته ویل یا یو انتخاب کا کارت کوي، دوه انتخاب کا ریو کوي، درې انتخاب کا چیرته غواړي چې دا وکړي، او زیرو انتخاب کا ته چیرته غواړي چې ایگزیټ شي. زیرو انتخاب کا کچېرې ته غواړي چې ایگزیټ شي، دې نه ووځي. دا څلور آپشن ما ورته ویل، دې نه ووځي. یو نمبر انتخاب یې کنه یا یو به انتخاب کړي، دا آپشن انتخاب کړو. آپشن به راشي دې ځای کې به فرض مثال زموږ سره ګوري چې څو انتخاب کړی دی، تر څو به دا موږ سره چلیږي چلیږي چلیږي، دا لوپس به زموږ سره روان وي. اصل کې زه اوس درته دا رن کوم، تاسو اوس ورته ګورئ. زه چې کله دا رن کوم ما ته ایرر راکړو. ما ته څه وایي؟ The name option is not defined. دا کوم نیم چې تا انتخاب کړی آپشن دا ډیفاین نه دی، دا ډیفاین نه دی. آپشن خو موږ کوم ځای کې لیکلی نه دی. د دې لپاره به ته دې ځای کې راشي، آپشن ته به یو ویلیو ورکړي. آپشن از ایکوال ټو 0. فلحال ما آپشن 0 کړل، څه مې کړلو؟ آپشن ما 0 کړلو. د دې لپاره به اوس موږ دا 0 ختم کړو، ځکه آپشن الریډي زما سره 0 دی. دې په ځای به زه یو بل نمبر کېدم، 5 4 10 9 هر څه چې تاسو وږدئ، تاسو که زه 9 ورته وایم، ځکه الریډي زما سره آپشن 0 دی. که څوک 9 پریس کوي نو بیا به څه کېږي؟ بیا به زموږ سره دا ایگزیټ کېږي.
اپشن کې مې څه واچول 0 ویلیو مې واچول تاسو بل ویلیو مې کې خودلای شئ خو ما اپشن ته وسو ویل 0 ویلیو مې ورته ورکړل او دغه میسج به ورته راشي بیا به د اپشن انتخابي دي ځکه به څو کې اپشن مې انتخاب کی چې کله د اپشن انتخاب کړو دا به تر هغه پورې زما سره چلیږي دا لوپ ورته ورته دا رن کوم زه سټپ بای سټپ دا مرمو سوال نه مې شو کېږي دا شي زونه ستاسو بشای مکمل هر څه جام دي سوري زمون پروجیکټ وګورم دلته د حال وګورم دلته فریس کوم د پوت کوم دغه کې موږ صرف وایل لوپ واخیستو هغه ته بار دا میسج شو کېږي تر هغه پورې به شو کېږي چې کله پورې موږ اپشن دې ځکه څه نه وی سلیکټ کړی اپشن موږ 9 نه سلیکټ کړی چې کله موږ 9 سلیکټ کړل نو ورته دا به څنګه شي ایگزیټ بشي 9 دلته ما وایل لوپ لګولو ما ته چې اپشن تر څو پورې 0 شوی نه وي نو ما سره سم کوه یا دې ځکه وو 0 نه لګوم سم دې کې څه لګوم 9 به لګوم کنه تر څو پورې چې 9 شوی نه وي ما ته څه کوه دا رن کوه مخکې زموږ غلطي حالته کې و سوري زموږ غلطي دې ځای کې و تاسو مو دی ټول زما دې ځکه نو خیال شاید دلته موږ 0 چینج کړو ته موږ چینج نه کړو خیال هم دی ورته اوس ګورئ زما سره اوس دا لوپ چلیږي اپشن خو تیار الریډي 0 دی دا ما مخکې ډیفاین نو 0 مې کړو اوس مې ورته وویل مخکې 0 ما ځکه اخسته و دې ځکه ما ورته اپشن ورکړو چې 0 شوی نه نو ما سره تر هغه پورې دا زه تاسو په ویلې اوس ته ګوره ما ورته چې اپشن 9 شوی نه نو ما څه کوه دا لوپ چلاوه اوس ګوره اپشن دا میسج راغلو choose an option from below options لاندې اپشن نسو کا یو اپشن انتخاب کا وای صحیح د زبې انتخاب کما اول یو سلیکټ کړه ایډیشن لپاره د سلیکټ کړه شو لپاره درې سلیکټ کړه ډیلیټ لپاره نه سلیکټ کړه ایگزیټ لپاره اوس که زه ته یو سلیکټ کړه نو شو کا هیڅ شی مو سپر ایډیشن میډیشن کې خو څه نشته دا لوپ بچلېږي ګور روان دی بیا اپشن نه تراکلو دوه دی ګور بیا اپشن نه تراکای درې سلیکټ کوم بیا اپشن نه تراکای څلور پنځم سلیکټ کولای شي فرق نه کوي پنځم شپږم سلیکټ کولای شي خو دې لپاره خو سپر مون کنډیشن نه ټاکلای ورته چلیږي تر څو پرې بدل رواني زما سره دا لوپ څو پرې بچلېږي دا وایل لوپ نه پوي تر هغه پورې چې موږ نه هلې کله موږ ورکړو دې ځکه ګوره نه ورکو ګوره چې نه ورکوه نه د نه سره مساوي ده او زه ته چې نه د نه سره مساوي نه ده دا خبره دې ځکه غلطه شو لوپ زموږ بریک کیږي نو دلته کې موږ څه ورته وایو چې کله زه 9 ورکم ګوره ها 9 مې ورکړو وته بس ما سره څنګه شي ایگزیټ شو ګوره ختم شو کار نه کوي ګوره ایگزیټ شو بیا هم کني پوښوي دا دوباره رن کوم ته ګوره رن اپشن ورکوم 1 تاریخ صحیح کار کوي ورکوم څو دا کار کوي اوس ته لیکم 9 ورته بس ما سره څنګه شي دي ځکه لوپ ختم شو دي زینه تر دې ځای پورې غوچاته بستون زنه وي ان شاء الله چاته هم ستون زنه نه ان شاء الله ګډ دې پورې څه نشته مخکې ته ګورې اوس د کنډیشن یې لګاو ام دې وایل لوپ کې دا نه مونږ باندې ټول لوپ باندې کار کوو کنه دلته کې اوس کنډیشن یې لګاو ها کچېرته یو راغی هغه به رئیس چین نه کول دوباره بیا لوپ تتلو بیا به لوپ تتلو بیا به دوه درې مخ لوپ ته وتلو 9 سره صرف ایگزیټ کیدو ځکه دا به فال شو دا خبره زمون سره خبره به غلطه شو اخو صحیح و خبره نو دلته کې د زما سره د اوس د دې لپاره کنډیشن لیکو اف کچېری مونږ چې کله کنډیشن لیکو کچېری اوس موږ لفظ لیکو کچېری یو شو اپشن ته چا درکړو او دا یو سره مساوي اپشن از ایکوال ټو 1 کته ای بي سي ټاکلی او بیا به دې ځکه د سی ولیکي ای دا رقم ته ایډیشن لپاره د ای لیکلا بیا دا رقم ته ای ولیکا صحیح ده دا رقم ته کولای شي اند ور سره کولای شي لیکل شي دا رقم ته ان ایکوال ټو دا and بل کنډیشن وسره لګي فار مثال وړو کې حروف لپاره ان اپشن ایکوال ټو کوچنی ا دا تاسو دا طریقه باندې لګولای شئ خو زه خو ما و انټیجر نمبر صرف واخو تاسو اسانتیا د پر چې وخت نه نسی نو د دې کې صرف پاتان چې یو کچېری اپشن چا یو انتخاب کړو تاسو وکړه بیا به تاسو چل کې دا به شیزونه اډ کای کنه تر څومره ټاسکونه چې زه غواړم باید اډ کړم دې ځکه زه اوس باید کوم لوپ ولګوم کچېری اپشن دا شنو مر ټاسکونه اډ کوا اوس ټاسکونه کې د 115 ټاسک کارت کې 100 پلس ټاسک کارت کې شل ټاسک کارت کې نو ته معلوم نه دي زه اوس باید کوم لوپ ولګوم دې ځکه
اف خو موږ کنډیشن ته لګو که چیرې داسې وشول یو انتخاب شو نو ما ته پکې دې کې څه کوه ما ایډیشن دی ټاسکونه اټکوه نو ټاسک 15 اټکي یو اټکي دوه اټکي درې اټکي ما ته پته نشته نو زه باید کوم لوپ ولګوم آفرین فور لګو فار لوپ خو محدود دی که نه وایل دلته دو وایل لوپ وایل لوپ لګو موږ چې څومره ټاسک څوک اټکي اټکولی شي او تر هغو پورې چې دا زما سره ټرو وي دا زما سره څنګه شي ټرو وي ټرو مطلب دا دی چې دا صحیح وي ما ته څه کېږي دا ټرو دا به لوپ رواني زه اوس دې ځای کې یو بریک ورته ږدم لوپ زما چالو شو دې ځای کې چې ټرو مې ورته وویل دا خبره خو صحیح شوه دا خو اصل کې روانه ته ما کنډیشن ورته کېښودو دلته مې وویل چې دا صحیح ده چې یو شو بس دا ته روان به تر کوم ځای پورې به دا ځي تر څو به چلیږي تر هغو دا لوپ ما ته چلوه چې څو به شو شي دې ځای کې زه ټاسک اخلم بس که ټاسکونه زه اخلم ټاسک ته انټر کا از ایکوال ټو انپوټ ټاسکونه هم په انپوټ کې په سټرینګ کې اخلو ورته وایم انټر ټاسک یو ټاسک ته څوک انټر کا انټر یور ټوډیز ټاسک دا نن ورځې ټاسک ته انټر کا اوکې دا ځوان به راشي دې کې به ټاسک انټر کی دا لوپ روان دی ټاسک په انټر کوي بیا ګوره دا لوپ کې مې دننه لیکلی وایل لوپ کې انټر کا ټاسک دا روان شو بل ټاسک دا به انټر کیږي تر څو پورې به دا انټر کیږي اوس موږ ورته وایو تر هغو پورې تر څو پورې چې څه نه شوی اف که چېرته زما سره دا ټاسک مساوي شو یو خاص وخت به زه ورته وایم که نه نور بس که شل دېرش ټاسکه خو زه نه ورکوم یو 15 ټاسکه شو 10 ټاسکه شو څومره مې انټر کړو که چېرې اف دا ټاسک دغسې نه چې کوم انپوټ راځي دا انپوټ چې ماته راځي دا انپوټ چې کله ماته راځي دا مساوي شو زما سره له څه سره له ډن سره دا ډن مې ورته ولیکلو ته چې هر څه لیکې ډي ورته ولیکه ډن په غټو حروفو کې ولیکه خو چې څنګه ډي ولیکلو همغه شان دی بیا ته ورته لیکې زه وایم چې وړوکو حروفو کې ما ولیکلو که چېرې چا ډن ولیکلو یا به د یو ډن پکې ډي پکې غټ کړم چې چا داسې ډن ولیکلو تر څو چې کله یوزر ډن درته ولیکلو ایکول ډن شو نو ما ته څه کوه دلته کې باید موږ یو مساوي وانه چې دوه مساوي نښې واچو دا ډنې درته ولیکلو بل کنډیشن لګې اینډ یا دا ټاسک تا سره مساوي شو اور یا اور به لګو اینډ به نه لګو مخکې سوري ما هلته کې اینډ ولګاو ښه اور یا دا مساوي شو له چا سره له داسې ټاسک سره سوري ټاسک مساوي شو ایکول ټو کوچنی ټاسک ډن چا ولیکلو دا رقم ته یې ولیکلو اور یا بل کنډیشن هم پکې ولګوه یا داسې چل چا وکړو چې غټ حروفو کې ولیکلو اور ټاسک is equal to دا رقم ته ډن درته ولیکلو غټو حروفو کې ورکه چا وړو کې ولیکلو که چا په اول حرف غټو کې ولیکلو که دا رقم ته درې واړه کنډیشن مې ته وټاکلې که یو ټاک یو پکې ولیکل نو څه چل وکړه بیا ماته څه وکړه بریک شه بس دې ځای کې نور دا لوپ اوس ماته بریک کړه ور دا لوپ به روان وي چلیږي به تر څو څه ونه شي تر څو چې دا زما سره زه ورته ډنونه لیکم راځئ چک وکړو چې آیا رښتیا داسې خبره ده که نه ده زما سره زه به دا رنګ کړم ورته ګوره ما ته وایي چوز ان آپشن سلیکټ کړه زه ورته اول چې دی دوه سلیکټ کوم هېڅ هم نشته بیا وایي چوز ان آپشن یو آپشن انتخاب درې سلیکټ کوم هېڅ هم نشته څه به وکړي که زه فرض مثال دې ځای کې ورته وایم چې یو نو اوس ورته ګوره یو مې چې کله سلیکټ شو آپشن یو شو نو ما ته څه وایي انټر یور ټوډیز ټاسک دا میسج یې راته راکړو نن ورځې ټاسک دې ورکړه فرض مثال زه به کوډینګ کوم نن ټاسک زما دا دی کوډینګ دی چې زه به کوډینګ کوم اوکې ګوره بیا کلیک کوم دا ګوره ټرو مې ورته لیکئ وایل ټرو کنډیشن چې کله ګوره یو شو دلته راشه دننه شو دې ځای کې اولې میسج ورکړلو ورته ګوره بیا راته وایي انټر یور ټاسک روان دی دا اوس زه به ورته وایم چې بل څه کوم ریډینګ دی زما نن ورځې بل زه به کوکینګ کوم بل زما ټیچینګ دی بل زه به سلیپینګ کوم بیا به کېږم بس سلیپ یا سلیپینګ دا ګوره بیا روان دی زه به دې ځای کې ورته لیکم ډن بس ته یې نور ځای نو دومره ټاسکونه یې که نه ډن شی مکمل شو ما ته اوس بیرته ګوره هغه لوپ ته لاړو واپس کوم لوپ ته لاړلو سلیکټ ان آپشن ته لاړو ولې په څه خاطر باندې هلته ځي واپس پوهېږئ ځکه دا کوډ ګوره چې ما لیکلی دا مې ټول د هغه لوپ دننه لیکلی دا به روان وي دا شانتې دا به چلیږي د هغه دننه بیا موږ نورې کنډیشنې وټاکلې ګوره دا وایل لوپ دی د دې دننه ما یو کنډیشن ورکړو بیا مې د هغه دننه وایل لوپ په چلولو ټاسکونو باندې یعنې مطلب تر څو پورې چې تاسو غواړئ ټاسکونه دې ورکوي هغه وخت پورې چې کله ټاسک کې ډن ولیکل شو یا دا ډن یا دا رقم ډن من راغلو بیا څه وکړه ته دا بریک کړه ماته ګور هغه ځای کې ماته بریک شو واپس بیا خبره دې ځای ته راغله بېرته واپس سره شو صحیح شو کله چې زه دا به کوم وخت اگزیټ کېږي کله چې ما 9 نه سلیکټ کړم چې 9 سلیکټ کړم نو بیا به سره دا اگزیټ شي په اول اپشن کې هو چاته مسله نشته
دی اول اپشن ته مې چې کوم کوډ وکړو اصلاح کوېشن پوښتنه پرابلم نثینګ. زه غواړم یو بل کنډیشن اوس ولګوم که دوه راشي زاهده او فیضا تاسو دواړه پوښتنه کوم سیسټرز تاسو ماته دا ووایئ زه غواړم چې اوس دوو دپاره کنډیشن ولګوم باید دې ځای کې زه څه ولیکم که چا وویل زما د خوا نه ورته یو ډیری ملک چاکلیټ انعام سر بیا مو پیلز لګو کنه څه شی به لګوم دې ځای کې زه څه باید ولګوم اوس یو اپشن یو شو نو داسې وکړه دا دی ټاسک کاټ کا اوس وایم که اپشن دوه شو بیا داسې کار وکړه که درې شو داسې کار وکړه زه باید دې ځای کې څه ولیکم پھر هم بیا ایلز لګو سر دوی دواړه نه پوښتنه کوم بیا هلکان ستاسو نمبر دی زاهده څه شی وکړم زر شه چې ټایم آوټ کېږي هلته ریکارډ روان دی یو څه خو ووایه هېڅ هم نه سر چې مونږ یو پیر ایف لګو کنه چې بیا مونږ دوباره کله راځو کلاس کې هو استاد کلاس کې ورته چې شی وکم دې څه شی تاجدار څه ولیکو تاسو هلکان استاد خو صادق ایلس لګو ایلس خو په اف کې نشته دا نو درې کنډیشنز ورکو د دوه لپاره الف الف مطلب ایلس اف اباس موږ نه نمبرې کله چا نمبرې د ویونه سی واشوي نو ماته ا ګریډ ورکا کله اتیاونه سی واشوي بی ګریډ ورکا کله اویاونه سی واشوي سی ګریډ ورکا هغه شانتي موږ کول کنه الف ور اول به اف لګول بیا الف کې نوي اتیا بیا په بل الف کې اویا بیا شپې ټول لپاره بل الف اخر کې موږ الس لګولو اوس زه ته بل کنډیشن چې تاسو اوس لګوي دا به تاسو په الف کې ولګوي الف یا الس اف اگر کدا سي کار وکړو اپشن زما سره مساوي شول دوه سره تاسو ورکړو ته دوه سلیکټ کړل بیا څه کار وکړه بیا داسې کار وکړه چې راشه اول ورته یو میسج ورکړه میسج ورکړي پرنټ کړي ځکه یو میسج وته پرنټ کا هر قسم میسج ته غواړي فرض کړه داسې میسج وته پرنټ کوم میسج په دې کې موږ خو کولی میسج وته پرنټ کړي کوم قسم میسج تاسو پرنټ کړی او دا موږ د دوه کې پر څه کوو دوه لپاره موږ را ټاسکونه شو کوو کنه چې څومره ټاسکونه بر اړشي هغه ورته شو کوه موږ دې کې یو بل غلطي وکړه یو څه موږ وکړل چې ټاسکونه به چیرته جمع کیږي ټاسکونه به چیرته ځي تاسو اټ کړه خدا خو یو ځای کې سٹور کول غواړي کنه موږ نه سٹور کړی دا موږ دا به چیرته سٹور کیږي څه کې سٹور کوم زه غواړم چې دا ټاسکونه چې دلته کې اټ کیږي دا باید چاته لاړ شي یو لیست ته لاړ شي چیرته لاړ شي یو لیست کې باید سٹور شي ټاسکونه چې کومه اټ کړه باید یو لیست کې لاړ شي او جمع شي د دې لپاره زه یو ټو ډو لیست جوړوم زما د کارونو چې کوم تر سره کوم یو ټو ډو لیست جوړوم او د دې لپاره به زه اوس بلینک لیست واخلم ګوره په حال ما څه وکړو بلینک لیست واخستو لیست اوس دته په درد خوړل شو مونږ چې ویلو ټاسکونه خو چلته ما واخستل نو چې کله زران کوم ختم کوم نو کیسه بیا غونډه ختميږي ورسره دا باید یو ځای کې سٹور شي زما سره یو لیست کې ځکه چې زه اوس دلته ما ډیلیټ کول ما تر یاد شو زه چې ډیلیټ کوم د کوم څه نه زه ډیلیټ اپشن واخلم زه څه شي شو کوم ته خو شو کې څه شي شو کې اوس پرنټ میسج خو بدل کی this is your today's list داسته د نن ورځې لیست دا خبره خو صحیح ده دا زما د نن ورځې لیست ده تاسو کو یا ټو ډو لیست ورته لیکم ها ټو ډو لیست یا ټو ډو لیست دی داسته خو دلته کې خو باید یو څه شی زو شو کوم لیستونه باید کوم ځای کې دي زما سره تاسو چیرته دي دا زه غواړم یو لیست کې سٹور کوم تاسو کو د نن ورځې ټفل کې سٹور کې ډکشنری کې سٹور کې سره کوم ته سٹور کې ته سٹور کولای شي زه په ساده لیست کې سٹور کوم چې وخت زموږ زیات وانه خلی ها مونږ چې کله اوس ماته بیا جواب راکړي الکانو دا خاين دوړو ته وایم ټول ته زه غواړم چې لیست ته یو آیټم اضافه کړم نو کوم اپشن په واسطه موږ اضافه کولای شو په لاست کې باید اډ شي زه غواړم چې دې ټو ډو لیست ته یو څه اډ کړم دا تاسو چې کوم دې ځکه راځي بعض دې ته اډ شي دې ټو ډو لیست ته څنګه به اډ کوم کوم میتھډ مونږ ویلو د اپند په واسطه سر آفرین د شاباش اپند په واسطه well done good ستاسو چیرې نوم دې چیرې نوم دې راته وای شاباش چا ویلې نعمت الله بیخي حد دی وکړه زبردست نعمت الله سر ګورئ تاسو رول کې ټو ډو لیست صحیح شو ډاټ اپند میتھډ ور سره ولګوي او دې کې اپند کومه څه شي اپند کچې دې نه کوم تاسو راځي هغه دې کې اپند کوه کنه دې لیست دا تر څو چې دې کې کوم تاسو کوله دې کې اپند کوه
د سټرینګ کې ګوره چې کوم ویلیو ورکوم هغه باندې کې اپینډ کیږي د ټو ډو لیست ته راځي افینډ ټاسک ته ورځي بل بیا دوباره لوپ کوي بیا به چې ورکوم بیا به د ټو ډو لیست ته راځي د انټي لیست ته راځي ټو ډو لیست مې د ته تاسو جوړ کړی وته هغه لیست کې به دا ټول ورچول کیږي ورځي ګوره دلته وایل ټرو تر څو چې ټرو ته دا ټاسک لوپ چلاوه ټاسکونه ورکو اخلا انپوټ اخلا تر څو پورې که چېرته تا چا ډن نه ولیکل یا دا ډن نه ورته لیکل هغه پورې ته چلیږي دا ټاسکونه به چېرته ځي ورته هم چې دا ټاسکونه درکول د اپینډ کوو په یو ډي لیست کې اچو د ټو ډو لیست کې څه کوو ورچو د ګوره دا ټاسکونه راځي د لیست کې څه کېږي سټور کېږي اپینډ کېږي زموږ سره بس دا کار شو ټاسکونه مې چې کومه کړي کې اپینډ شو خو اسی زما سره سټور شي په هغه ټو ډو لیست کې اوس غواړم چې شوي کوم نو به دا میسج ورکړي دا راستا میسج ده موږ به دا ټاسکونه څنګه شو کول تاسو پته شته یو داسې شو کولای شي چې پرینټ کماته ټو ډو لیست پرینټ کا بس یو طریقه ده تاسو سره به ټول لیست څومره ټاسکونه لیکي ټول په لیست کې راسي در سره ستو او به خې شو به کې زه دې نه غواړم زه لیک سټایلیش کوم زه څه کوم لیک سټایلیش کوم فار لوپ اجرا کوم ور دا څنګه کولای شي راځه یقین دې نه کېږي اوس یو ور چې کېږي کنه کېږي زه دا رن کوم البته سیل زموږ 9 کړی نه دی هغه دا لکه تاسو 9 کې یو ځل دا هغه لا اوس پینډینګ کې دا بس ایگزیټ کم ایگزیټ نه ورته نه اوس ایگزیټ شو اوس ګوره زه دا بیا رن کوم ښه زه به تحقیق کوم چې تاسو ته ښکاري واضح اوس ته ګوره آپشن انتخاب کړه زه اول آپشن انتخاب کوم دا زه ته زمانه کار لري زه به کوډینګ کوم کوډینګ نه پاس په زر چې دی ایټینګ دی زه به خوراک کوم ایټینګ نه پاس په زر چې دی پریمیومز به کوم صحیح شو بیا څه کې انټر ټاسک بیا چې دی څه کار وکړي چې سټډي دا زه به سټډي کوم اوکې دا مو شو او بیا زما سلیپینګ خوب به کوم سلیپ دی زما سره اوس دا ټول ټاسکونه مې انټر کړل خو دا بیا ماته وایي دا بیا روانه وي سو انټر ټو ډیز رسو دا نه بس دی دا زمانه مې ټاسکونه چې به تر سره کوم دا سره ایگزیټ شو اوس بیا ته آپشنز درکې اوس غواړم چې دا شو کوم د کوم ټاسکونه ما انټری کړی دي هغه ما ټو ډو لیست واچول زه به ورته وایم دوه نو چې کله آپشن دوه شي هلته موږ ورته څه ویلو ماته دا شو کوه وګوره دلته وګورئ دلته میسج ته مو خیال دا ډیزاین مې نه دی ورکړی نو ځکه تاسو داسې ښکاري دا لاین وګورئ چې ما سره ښکاري ته میسج هغه This is your today's to-do list: coding, eating, praying, study, sleeping. ګورئ خو تاسو لږ ښایسته ډیزاین ورته ورکړئ نو بیا به نور هم لوکس شي دې ځای کې ورته یو لاین ولګوه دا شانتې یو لاین ورته بریک سپیس ورته ورکړو لاندې به لږ اوس ډیزاین اوس دا په فار لوپ باندې شو کوم داسې نه شو کوم نو ګورئ فار لوپ سره شو کول لپاره ورته څه وکړئ فار لوپ دې ولګوه فار ټاسکونه چې کوم ول ان ټو ډو لیست چې په ټو ډو لیست کې کوم ټاسکونه دي داسې نه کوم زه رینج اخلم خاصه داسې دی کومه تاسو رینج تاسو خپل وخت چې لا وخت ټو ډو لیست شمار ورسره راولئ بیا ټو ډو لیست چې دې کې څه ټاسکونه ول یو دا دې ماته سره شو شي نو څو کومه ته پرینټ کې به څو ورته ولیکو ټاسک راته ولیکا اما هغه وخت کې مې راته ویل نه مې 3 هفتې مخکې راته ویل میاشت مخکې سمپل اما ټو ډو لیست کې چې کوم ټاسکونه ول ما سره هغه ماته پرینټ اوس راځي ګورو چې واقعي شو کې نه شو لیټس سی راځي دلته کې دا وایي ته یو ځل وایي ایگزیټ کې لا اوس هم په الته کې وای لوپ چلیږي دا اوس ایگزیټ شو دا دوباره رن کوم ها اول ایټینګ دا څه شو error option input موږ option select نه کړو لګیا یو option select کوم تاسو وایم یو زه ځکه ایډیشن کوم اوکې انټر کا تاسو شي کوي اول به تاسو ته ټیچینګ وکم اوکې ټیچینګ نه پاس بچی دی ټیچینګ وکم ټیچینګ نه پاس به پرینګ مونږ کول دي او مونږ کول نه پاس شي دا سټډي دا او سټډي نه پاس چې دی بیا سلیپینګ دا شو تاسو کوي تاسو په نشته دا د نو وترلو اوس نور څه غواړي نو تاسو اټ کوي ډیلیټ کوي ورنه که تاسو دی ګوري او پرسنل مستقبل تاسو نه ګوري زه هم تاسو نه ګورم نو ورته ولیکم سترګې هم کار کوي Yes. Yes, sir. دا غلې This is your today's to-do list: teaching, eating, praying, study او sleeping. د دې ډیزاین کول دا تاسو کار دی خاص ما کار نه دی اما تاسو ته لوپس ویل یا تلار شي بیا تل کې وګورئ دې ځای په خاطر مشکل نشته اخیری آپشن پات شو زموږ سره ډیلیشن د فار آپشن پات شو اوس به بیا څو کم بیا زائد اوس کو اوس شی ولګو ډیلیټ لپاره ډیلیټ منګه په الف لیکل شو ها
مشکل نه کوي ها تاسو په یو غازي الف کې لیکي ال زموږ سره آپشنل دی کلیک کنه لیکي دا موږ په الف کې ولیکم ځکه چې د بل کنډیشن تاسو لګول آینده د لپاره نو هغه مرسته لګول شي بیا ورته آپشن کچېری ایکوال درې چارته درکړل اوس موږ غواړو چې ډیلیټ وکړو د دې شیزونه نه شیزونه ډیلیټ کول غواړو دا خو لیستونه ارسته برابر کړل دا د بیخي ایزی دی نو زه غواړم یو ټاسک ډیلیټ کړم د هغه ټاسکونو نه نو د دې لپاره خو باید زه یو میسج اول واخلم کنه ټو ډیلیټ د دې لپاره چې زه ډیلیشن وکړم څنګه ټو ډیلیټ ټاسک چې ټاسک ډیلیټ کینا right deleting task کوم تاسک چې ډیلیټ کې هغه ولیکه right deleting task ته دا ډیلیټ کوم ورته دا ټاسک کې ودا ډیلیټ کو ته مو سره جدا جدا نمونه شي right deleting task کوم تاسک چې ډیلیټ کوي هغه ته ولیکه equal مساوي کیږي دې ځکه میسج ورکړلو int input کوم ورته sorry input الله input دلته راځي مثبت وګورئ تاسو enter name of the task you want to delete هغه تاسو ورکړي چې ته غواړې ډیلیټ کړې اپشن چې تدریج شو دته به میسج ورکړي ډایرکټ ما تاسو کا داسې میسج ولیکه چې ته کوم تاسو غواړئ هغه ته ولیکه ډیلیټ کړئ دلته به اوس راشم دلته زه اوس راځم دلته سویم داسې ورته وایم تاسو چې تاسو کوم درکړو ده اوس په ټاسکونو کې ګوري کنه چې آیا شته که نشته که چېرته نو ډیلیټ کیږي به کنه بیا خو نشي ډیلیټ کولای اوس دې باندې دوباره ګوره فار لوپ اجرا کوم یا کنډیشن وتقدمه کنډیشن دا سیګدمه اف ممبرشپ اپریټرز دلته کوم څومره کم وکاروم څومره زره ځانونه خاص دلته ګوره اف کچېری دغه کوم تاسو چې تاسو راځي دا رائټ دا شنه دې چې کوم لیکل تاسو راغله دا انګلیز نو یو میسج راشي او تاسو راشي کچې دا ټاسک ان موجود وو پس څه کې موجود وو په ټوټل لیست کې موجود وو نو څوکا یغه پاسه ماته ډیلیټ کړ کچې ته موجود وو پیدا شو ټرو شو زما سره اوس لاندې زور ته لیکم موږ غواړو یو آیټم ډیلیټ کو خو دا هغه په نیم باندې کوم میتھډ باید یوز کړم ایوری ون اف یو کوم میتھډ باید دا ریموو میتھډ به موږ یوز کوو افرین زه غواړم د دې لیست نو اوس هغه شی ډیلیټ کړم نو ټو لیست نه څوکا دا ریموو کوم تا خو څه شی ډیلیټ کړم دلته چې کوم تاسو ته راغلی او هغه ډیلیټ کړه دا تاسو ولیکم چې کوم تاسو د انپوټ کړو هغه ریموو کړئ ټو ډو لیست ته وګوره اول اپشن 3 کله انتخاب شو سلیکټ شو ډایرکټ بده دا میسج ورکړي انټر ا ټاسک to want to delete a task marker چې delete کړي if condition کې مونږ ګورو چې دا ټاسک په to do list کې شته کنه که چې ته to do list کې هغه ټاسک موجود وو نو موږ ته وایي چې remove به کې to do list نه to do list نه چې remove کړو زه غواړم چې دوباره دا وګورم کنه دوباره به ته غواړم خپل لیست مې وګورم نو بیا راشه واپس ته کول شي دی باندې فار لوپ اجرا کړي چې هغه لیست کې ته شو کول غواړي لیست شو کول نه غواړي ډایرکټ پرنټ کړي دا څه وته مې فرند دا لاند یو میسج ورکوم your updated مطلب د ډیلیټ کېدو نه فاست چې کوم اپډیټ شو list is دا کوم دی دا to do list دی to do list دا to do list دی دا سره ما سره بسو کې کوم چې اپشن مو ډیلیټ کړی هغه مو ډیلیټ کړي کوم تاسو نه چول او دې ځکه یو ماته سو کې باقي مانډه لیست ماته پرنٹ خو په لیست سټایل کې پرنٹ کوي را سره هغه لوپ مونته نه پرنٹ کوي کته غواړي لوپ کې پرنٹ کوي دې ځکه فار لوپ یو لګوي دا ډیلیټ په ځای نه دې ځکه شو کول په ځای فار لوپ ولګي ټو ډو لیست باندې چې یو دانه شو شي درته اوس دا مو شو راځو کچېرته نو پکې ټاسک کچېرته نو پکې ایلس نو څوکا میسج ورکا چې not found print چې ټاسک پکې نو ورته وایي چې not found اوس د کار نو پاتې ډیر خپل not found ټاسک پیدا نشو راځو اوس ته وایي موبایل زوري اوس تاسو پرېښه بس رن کوم سیل وینر انټرشن ویلا نن بس موږ دا ایگزیټ کو اوکې ایگزیټ تاسو دا دوباره رن کوو دا تاسو کوډ دی ورته وګورئ پورا دا کوډ ارسلېږم خاطر شوش مکوئ دا هغه کوډ چې ما وکړلو اوس ورته وګورئ دا رن کوم کنټرول انټر ما تاسو چوز ان اپشن فور بیلو زه غواړم اول ما سره اوس شیم نشته په الحال ځکه نوې مې رن کړل سره ما تاسو یې ته دې کې ټاسکونه اول زه انټر کوم نو د ټاسکونو انټر کول لپاره وسو کوم یو به ولیکم
اوکې یو نو لیکل انټر ټاسک اول څه دی زما ټیچینګ دی اوکې بل تاسو څه دی بیا به ټیچینګ کوم ایټینګ غلط لیکل بیا به چې دی موږ پریز المونز دی بیا د هغه نه پس چې دی سټډي ده د سټډي نه پس بیا خوب دی دا زما د نن ورځې ټاسک دی اوس په حالت ده اوکې نو ټاسکونه شته نه نو ټاسکونه شته چې خواندانو شپې ټایم چې ډن بس اوکې ټاسکونه زما انټری شو لیست لاله لیست کې پراته دي بیا دوباره ماته میسج راکړه دي چې choose an option from below these option وسغواړئ اوس ته غواړئ دې نه څه ډیلیټ کې که شو کې اول به زه خپل ټاسکونه شو کوم چې تاسو ته وښیم شو کول لپاره به زه څه پریس کوم دوه پریس کوم ګورئ په غواړئ دوه مې ولیکئ انټر کوم ګورئ دا دی this is your today's list دا زما د نن ورځې لیست دی او پس دا هغه بیرته وایل لوپ ته ځي دا دوباره چې موږ اپشن راکړي دا هغه وایل لوپ ته لاړو زما نن ورځې ګوره ټیچینګ ایټینګ ګوره ټیمانه پاتې شوی مغه دی پری سټډي سلیپ دا درې وړه راغله اوس زه غواړم دې نه دا ایټینګ ډیلیټ کوم غلط هم دی او دا ایټینګ پکې نن نشته بس ډوډۍ مې خوړلې دا غلط راغلو ډایرکټ لمونځ کولی بیا وروسته دا زه غواړم چې نور کار نه وکړم ډیلیټ کېدو لپاره به زه درې ویم پریس کوم اوکې انټر درې ویم پریس کوم څه وایي انټر نیم اف د ټاسک یو وانټ ټو ډیلیټ ګور دا نه کې هغه میسج ماته راکړل ها چې کله مې ورته درې ولیکل دي کې زه اوس نوم ولیکم چې شي ایټینګ مې انګ لیکلی دی نو انګ ورته چې ډیلیټ کول نه اوکې کلیک کوم دلته کې وګورئ تاسو دې ته وګورئ تاسو مې ګوره انګ ورته ورکړو ایټینګ نو څه شی وشو یور اپډیټډ لیست دا اپډیټډ لیست کې څه شی پاتې شول ټیچینګ پری سټډي او سلیپ ها یو تاسو په خوښه ډیلیټ کوم بیا غواړم ډیلیټ کوم چې بیا ډیلیټ کې بیا وایي اپشن باندې انتخاب یو بل سم ډیلیټ کوم بیا درې سلیکټ کوم درې مې سلیکټ کړو کوم باندې ډیلیټ کوم سلیپ مم باندې ډیلیټ کوم ورته وایم چې سلیپ راته ډیلیټ کا اوکې شاباس دا انټر وګوره ستا اپډیټډ لیست کې څه پاتې شول دلته وګورئ دا وګوره سټیچینګ پری او سټډي پاتې شو فار لوپ اجرا کړه چې تاسو دا یو دانه خېل درته انډیکسینګ ورسره ولیکه چې تاسو یو دانه شو کې نمبر هم درته شو کې ورسره نور خسته میسج ورسره ورکړه چې هغه هم درته شو کې د ما سره دا پاتې شو ټول ټاسکونه بیرته شو کې بیا دوه ورته اوس ماته ټاسکونه شو کې اوس ما سره ګوره کوم ټاسکونه پاتې تاسو ته ګورئ انټر ګوره this is your today's to do list teaching pray او study پاتې شو پکې خیال هم نه دا ورته دا درې وړه ګوره کې پاتې شو په پوه شوي په دې Yes, sir. نشته دا تشریح کوم اوس د بیا په دغه باندې کوم Yes, sir. Clear. آپشنز باندې کوم ګورې سره د تشریح کوم آپشن مو واخیستلو زیرو تر څو ما سره یو ویریبل ډیفاین شي تر کې ما زیرو ویلیو راچوله تاسو هر ویلیو راچوي په ویلیو کې لري صرف د می ټو ډو لیست جوړ کړو تاسو ځکه ضرورت ټاسکونه اخلم هغه باید لیست راشي وایل لوپ مې په دې خاطر باندې واخیستو چې دا ماته بار وچلی لکه دلته ګور روان دي تر څو چې ما 9 نه ویلې ورته زه ارس کول شم اپلیکیشن کې لګیا یم مستابو اوپن را سره تر څو زه ایگزیټ بٹن پریس نه کوم مطلب دا دی دا 9 زما سره ایگزیټ بٹن اصل کې دلته مې ورته اپشن ورکړل چې دغه نه یو دانه اپشن انتخاب کا دلته مې ورته ویل چې دیز نسوکا انپوټ مې واخیستو د اپشن مقابل کې یو دوه درې دیز نه دا انپوټ ما صرف واخیستو دا میسج دی دیز نه انپوټ اخلي انپوټ چې واخیستو که چیرته یو شو نو داسې کارو کچې وایل لوپ مې په ولګول په دې خاطر چې څوک څومره ټاسکونه اټکي هغه باید اټکي تر هغه پورې تر څو د ډن نه لیکلې دی او کول ټاسکونه اټکي ټاسک برازي انټری کیږي به دې ټاسک ته وځي فایده او دا بچا ته راځي ټو ډو لیست ته برازي افند کیږي په ټو ډو لیست کې د ټاسک په دې کې افند بشي اډ بشي تر هغه پورې به اټکیږي تر څو ماته سن نه لیکلې د ځکه ما ډن نه لیکلې دا لوپ ور چلیږي وایل لوپ دی خاطر سي قطار د سی روان وي دا رقم نه چې زرو شو بیا ختم شو دا روان ان منګر چې ډن نه غللو بیا موږ تر کاپشن چا واخستلو ټو نو دا سې کار کو اول دا میسج وته ورکا بیا چې په دې لیست ټو ډو لیست کې څومره شیزونه هغه ما سم کې ګور دي ځکه شو کړل مخکې مې ته خوېلی و چې موږ ټو ډو لیست آیټم څنګه شو کو هغه طریقه وا هغه چا 3 اپشن انتخاب کړم دته یو میسج ورکا دا رقم دا او هغه میسج کوم ویډیو چې راځي هغه ما په دې نیم ویریبل کې سٹور کړل او دلته مې ورته ممبرشپ اپریټرز وکارول کچېری په دې ټو ډو لیست کې موجود وو هغه آیټم دا سې کار وکا ټو ډو لیست نسو کا ریموو کا دا کوم ټاسک چې تاسو راغله هغه ونه ریموو کا چې ریموو دې کړم د ډایرکټ سوکا اپډیټ لیست وته شو کا پرنټ کړي ځکه ورته هغه لیست مته دي ځکه پرنټ کړي ډایرکټ کچې ته کې هغه ټاسک نو چې دوه ورکړلو دته به میسج ورکړي سوري ناٹ فاوندډ د ټاسک مو پیدا نه کړلو دا طریقه موږ دې طریقه باندې دا وکړه
اوس تاسو څوک وایي چې زه خو ډېر د کیسې دي زه غواړم چې دا زه په فنکشنز باندې وکړم ګوره زه دا په فنکشنز باندې اجرا کوم تر سره کوم دلته راځم زه د دې د فرض ځان ته فنکشنز جوړوم دا به خیر دا کوډ دلته کې چې زه تاسو ته ولېږم دا ټول سره کوم د دې نه را کافي کوم دلته کې راځم او دلته به اول زه لاین ورکوم چې دا دې نه ختم شي دا زموږ سره ټایم ختمېږي زه وایم دوباره ته لینک ولېږم بېرته جوین شي ښه خبره نه ده لینک تاسو 2 منټه وخت ماته راکړئ زیات ښه اوس موږ راځو واپس بیرته خپل ټاسک پروجیکټ دلته کې دا پروجیکټ چې اوس ما تاسو ته کوم تر سره کړلو دا ټول پروجیکټ دا ان دا اف او ایلس الف باندې دا زه اوس غواړم چې تاسو ته فنکشن وایس باندې تر سره کوم غواړم فنکشن دلته جوړ کړم فنکشن باندې موږ دا تر سره کول غواړو نو زه به راشم هغه کوډ به دې ځای کې زه پیسټ کړم اوس زموږ سره څو فنکشنو ته ضرورت دی دلته کې څو کارونه زه تر سره کوم درې یو ایډیشن دا بل زما سره شو کول دی ویو کول دی بل زما سره ډیلیشن دی درې کار زه تر سره کوم نو دې درې وړ لپاره به زه فنکشن یې ولیکم جدا جدا فنکشن لیکلو لپاره به تاسو ډیف کیورډ لیکي او بیا فنکشن نیم ولیکي فرض مثال اډ ټاسک دا یو فنکشن شو زما سره بل زما سره چې دی زه فنکشن لیکم ډیف دویم فنکشن زما سره چې دی شو ټاسکس ټاسکونه به کوم نه بیا به خراب شي دلته به زه ټاسکس ولیکم دې ځکه اډ ټاسکس به کوم او بل فنکشن موږ جوړو د څه د لپاره دا ډیف فنکشن بل زموږ سره جوړیږي د ډیلیشن لپاره ډیلیټ ټاسک د دې ټاسک ډیلیټ کولو لپاره موږ یو بل فنکشن دې ځکه جوړو اوس دا درې فنکشن ما جوړ کړل دي ځکه ما ګورې کوډ نه دی کړی فقط دا کار کوم دلته چې ما کوم کوډ لیکل دی د اول اپشن لپاره دا ټول کوډ راخله مدیز نه را کافي کوم ګوره دې نه دا کوډ ټول واخستو کافي دا مې را کافي کړو دې نه دا ختم کوم او دې دا مې را کافي کړو چې د اچوم دا ز په دې فنکشن کې درنه ورچې دا کار به اوس ما دا فنکشن تر سره کوي مخکې مې چې کوم کار ما تر سره کول دا اوس دا فنکشن تر سره کوي بل زه دا کار کوم چې دغه اپشن 2 ولا چې کوم کوډ زما سره دا مر خلم دې نه را کافي کوم کافي مو کوم دې مو ختمو او دا زرا خلم دا دې فنکشن کې ورچې دا فنکشن مو دا کار تر سره کوي هغه نه پس موږ دا کارو کو چې را به شو دا ډیلیشن اپشن ته تھرد اپشن چې کوم زموږ سره دا کوډ ومره واخلم ټول به دې نه کافي کوم او دا ما هم څو کلو په یو فنکشن کې دې ځکه پیسټ کړل دې ځکه بل مشکل زموږ سره د دغه راځي دا د ایډنټیشن خو دې خیال بس تاسو اوس موږ دا صحیح دی ایډنټیشن د دې هم صحیح دی نو وایل او شو فار اوی دا لږ غلط دی کنه دا به ټیک اوکې ایډنټیشن خیال وساتئ ښه پورا خیال وساتئ دا فنکشن شو دلته کې راغلو دا زما سره ډیلیټ فنکشن دی مشکل خو نشته فقط مخکې ما څه کړیو ما به دې ځکه کنډیشن لګولو اف کچری اپشن یو شو بیا ما دې ځکه کوډ لیکلو ورته ځان ته بیا مې دې ځکه اپشن 2 شو بیا مې ورته ځان ته کوډ کولو په دا درې شو دا مې کولو اوس دا څه نه کوم اوس دا څه کوم چې اپشن یو شو فقط دغه زه د دې نوم راخلم د دې فنکشن نیم دیز نه کافي کوم یا دا نیم راخلم زه په دې پته دا کار تر سره کوم ورته موږ دا لیکو ورته بس شو ټاسک ډایرکټ به هغه اپلای شي که چیرته زما سره اپشن چا څو انتخاب کړلو دا د اپشن 2 می سلیکټ کړلو نو ما څه کوم بیا دغه کوډ بل ته لیکل دي په فنکشن کې دغه فنکشن ما څه کوم اجرا کوم دا کار تر سره کوم که بیا هم زما سره چرته داسې کار شو چې څوک غواړي چې اوس ډیلیټ کی بیا راشه دا ډیلیشن ولا ته دا کوډ دې نو ته سلیکټ کا کوډ نه سره دانی می سلیکټ کا بس دغه کوډ ته ضرورت نشته دا تیار تعالی کړي اوس چې کوم ځای کې څومره ته استعمالولای شي د دې فنکشن خو والی دا دی ورته دې نه خلم را کافي کوم او دې ځکه زدا پیسټ کوم په پوری وته دلته پیسټ کړ مخکې موږ دې ځکه کوډ ډایرکټ لیکلو اوس هغه کوډ ما په فنکشن کې ولیکلو سر فرست والا به مونږ 8 ټاسک نه لیکو تاسو التم شو ټاسک لیکلی لاندې کوم ځکه مې شو ټاسک لیکلی خادل د 8 ټاسک ګډ شارپ مایندینګ فرین دلته کې موږ 8 ټاسک لیکو دا بل کافي کړو اپشن یو شنو ما تاسو کو 8 ټاسک وا افرین پیزا
ویل ډن سیسټر دا کافي کنډیشن ده او د دې کې وزدا فیسټ کوم دا کار به موږ د کې ټاسک کوي. اوس موږ دا ران کو ګوره ها صرف د دې ریوزابیلیټي زیاتېږي کوډ ریډیبیلیټي زیاته شوله ښایسته ښکارېږي چې دلته کې څه کول دي دا کارونه ګوره ترسره کېږي دې ځای کې ټاسک شو کېږي دې کوډ کې که ته چینجز راولې هره برخه کې په اسانۍ سره چینجز کولی شي هره برخه درته ښکاري بېله بېله واضحه نو ډېر سهولتونه تا چې دا فنکشنز تا ته درکوي. اوس به دا رن کوم خدای دې وکړي چې په دې کې زموږ سره ایډنټیشن ایررز نه وي نو بیا به ډېر ښه ګوره اف کې موږ غلطي کړې ده if right دلته کې ګورئ دا زموږ سره غلط دی اوکې ما درته وویل چې دا مشکلات به لږ څه راځي خو خیر دی اوکې رن مې کړو دوباره رن شو اوس ماته چوز ان آپشن یو آپشن انتخاب کوي سم نشته دلته کې زه آپشن انتخابوم 1 اټ کوم زه د دې کې ډیټا اول زما سره ټیچینګ دی ټیچینګ کول نه پس بیا زما سره ایټینګ دی ایټینګ نه پس بیا پرې نه پس سټډي دا او سټډي نه پس لیف دی دا ټاسکونه ورته ورکړل اوکې دا اټ شو نو ټاسکونه ورکوي کنه انټر یور ټوډیز ټاسک زه ورته نور نشته ډن کراته اوکې شاباش ډن شو اوس وګوره چې کوم ټاسکونه در سره دي زه وګورم نمبر 2 کې زه وګورم چې ما سره کوم ټاسکونه دا دي زما ټاسکونه دا هغه ټاسکونه ټیچینګ ایټینګ پرې او سټډي ټول راغلل اوس دې کې زه غواړم چې دینه یو دانه ډیلیټ کوم فرض مثال دا سټډي مو ډیره وکړه زه غواړم دا ډیلیټ کوم ډیلیټ کېدو لپاره مې اوس په 3 آپشن بټن باندې کلیک کوم دا بټن یې مو ته کلیک کړه دا آپشن به تاسو بټن ته ورکوو کله چې ویب ډیولپمنٹ کوو دا ټول اخلو یو بټن کې پټ کوو همدغه فنکشن داخله یو بټن کلیک باندې کوم کله چې بټن کلیک شو ان کلیک دا فنکشن نیم موږ په کلیک کوو بیا همدغه کار موږ د بټن تر سره کوي هیڅ څوم سخت نشته وخت وایي اوس مې ته بټن جوړول ډایرکټ مې ته کولو خو دلته به ته بل ویب سټ ډیزاین وکوي HTML جوړ کا CSS جوړ کا بیا وخت نسی ګوره ډیلیټ کا څه شي ډیلیټ کې فرض مثال زه ته سټډي مړه بس ته نور کنه سټډي انټر کوم او ته ګوره دا مې چې کله ډیلیټ کړو دوه ته ګوره د دې کې څه پاتې شو دا دی دا ستا ټاسکونه دي نه انټر ټیچینګ ایټینګ پرې دا راغلل بیا ته بلې و ډیلیټ کې او بل مونږ ډیلیټ کوم بیا وسه ډیلیټ کوم چې بیا پریس کوم دلته وته سونه ډیلیټ کوم فرض مثال زه نه ټیچینګ ډیلیټ کوم ټیچینګ ختم شو نو بس ته نه پس په نور پس کو دا ټیچینګ ختم اوس ته ګوره وایم چې ما د سوکا شوې که دوباره بیا ټو فریس کوم چې ما سره کوم پاتې کیږي دا ایټینګ پرې او سلیپ پاتې شو دا پاتې شو درې دانی پاتې شو اوس غواړم چې بیا بل ټاسک پکې اډ کړم د کې مې اوس پرې خې سلیپ نه مخکې باید زه سو کوم فلم هم باید وګورو که یو مووی باید وته وګورو خو موږ دا ځان پرېښ کو نو اډ کول لپاره بیا زه وان پریس کوم دا وان مې پریس کو خو اډ کسې شي پکې اډ کې زه ته چې یو مووی وته وګورم دا به خبره دا دا ها اوس وته وای چې اوس شو کوم مووی راغلی یو بل ټاسک کوم ته ورکړل شي دي مووی مو شو اوکې شو کراته ټو دا د اوس ټاسکونه دی وګوره دا دی ایټینګ پرې سلیپ مووی څه شو ټاسک ټو مې ولیکلو پکې ټاسک کله به ډن کوو نو بیا به ټو سوري صبر وکړه ما ټاسک نو لیکل دا ډن ورته ولیکم انټر یو ټاسک اوس مې دا ډن کړو ختم شو کې تاسو ما اوس ټول پکې راغلی ښه او بدل ته کې زه څه ته ورکم شو اوس ټو ورته ورکم صحیح ده دا دی دا زما دیګر ایټینګ دا پرې دا سلیپ دا مووی دا او ټو پکې بیا راغلی لاست کې په دې طریقې سره ګوردا زما سره راځي پاتې شي شو دلته کې چې کله زه ډیلیټ کوم خاص کله دوه نه ډیلیټ کوم بیا به زه 3 پریس کوم نو په 3 چې کله پریس کړو اوس زه په انټر ټاسک 2 ګوردا به زما سره ډیلیټ شي دلته کې ورلیست کې راغله مووی سلیپ او دا شي زو راغله زه تم چې شو کوي په پس ماته دا سټاټس کوله دا سټاټس کوله لیکو ډیزاین ورکړي اوس یو کار زبل کوم کله چې ګورې زه دې کې اوس ډیلیټ کوم کنه ماته بیا ټول ټاسکونه نه خي زه چې ټول ټاسکونه دي ماته سوکي ام دې لیست په شانتي وخی لکه څنګه چې دا خي دا شان دي ماته دا ټاسکونه وخی چې کله زه ډیلیټ کوم دینه مخکې به زه یو بل مرته اډ کوم فرض مثال زه یو بل ټاسک اډ کوم 1 بیل لیکم واپس او دلته کې زه ته ټیچینګ هم اډ کوم چې خلاصې ښکار شي دا ټیچینګ مو ته اډ کړو بل چې زه مثلا ټاکینګ دی دا مو ته ټیچینګ دا مو واپس ته اډ میټینګ دی دا مو واپس ته دا پیسو کوم اډو کارو مو کوم میټینګ دی سم نو شو بل ګورو ټول کې انټری کړ دا لیست کې شو کوم دا خو ما سره لیست شو کیږي بیت ډیلیټ 3 ډن نفس په ډیلیټ اپشن واخلم 3 او دې نو زه ډیلیټ کوم زه ټو ډیلیټ کوم کې دا ډیلیټ شو خو ته ماته شو کړ تاسو نه دا دې باندې دا ټاسکونه شو کړل خو زه غواړم مدینه دا ریډینګ رائټینګ ونه ختم کوم ډیلیټ کوم زه چې کله رائټینګ ډیلیټ کوم ماته ګوره ټاسکونه ماته څنګه راکړي په یو لیست کې راکړي خیال هم دا ورته ګوره زه ته چې ماته سو کړ 3 اپشن اخلم او زه دې دا رائټینګ ډیلیټ کوم ګوره دې سره یو لاندې یو لیست خوندې راشي جوړ شي ګوره ایټینګ پرې دا اپشن ته
زه غواړم چې دې په ځای باندې باید ماته هغه لیست غونډې راشي شو شي خو ماته لیست غونډې شو شي دلته به زه تاسو ته دا لږ سلیکټ کړم تاسو ته به نه ښکاري دا وګورئ دا مې درته یادولو لیک رایټینګ ونه ختم شو بیا ماته څه وکړو دا لیست په دې طریقه باندې راته وښودو زه که اوس غواړم تاسو نه پوښتنه ټولو نه زه غواړم چې باید ماته دا څنګه شو شي دا باید ماته د هغه شو په شان په یو چې کله څه ډیلیټ کوم چې کوم ټاسکونه پاتې شي هغه باید ماته په یو لیست کې راکړي زه باید څه وکړم چې کله ډیلیټ پی اپلای شو باید ماته ټاسکونه ټول شو کی په لیست په شکل باندې لکه مخکې چې کوم موږ شو کی کوم چې څنګه دا شو کی کوم هغه شان دی باید ماته شو کی زه باید څه وکړم ټول فکر وکړئ انعام لري एंड लाइन ورکو سر څه شي کوم एंड लाइन نه ان لاین سره خو هیڅ هم نه کیږي خو تا ما دلته کې ټول لیست شو کړی دی دلته کې وګوره دا شو کې وګوره شو کې څه دی دا ټول لیست ډیلیټ کې مو تاسو ویلي دي چې کوم تاسو دلته هغه ډیلیټ کړو دلته ما ټول لیست شو کړ ان لاین کوم ځای کې لیست ټول لیست مې پرینټ کړی څه باید وکړم یو منټ وخت لري دا 15 شو زه خپل وایم دي ټوبل ته کنورټ کو انعام لري ما ریوزبিলিټي ذهن کې ونیسئ فنکشنز مونږ ته ریوزبিলিټي راکوي مونږ بار 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 یوز کولای شو یو ځل جوړ کا کوم ځای کې د وکړ یوز کوي کوډ ثرو اوټ د کوډ هر ځای کې چې تاسو دا third option کې delete تاسو نو ورسته Global function, sir. ګلوبل فنکشن خو مونږ هر ځای کې یوز کولای شو شنه دی delete تاسو نو ورسته شو تاسو نو delete تاسو نو ورسته شو تاسو کوشن دا کارو کال کوي ورته بل څوک مطلب مؤدب سب صحیح وخه فقط امغه موږ ته دا شو تاسک څه کار کوي شو تاسک کار دا دی چې موږ سره کوم دندې پاتې وي په دې لیست کې کنه هغه موږ ته میسج راکړي او هغه ټاسکونه ماته شو کوي ورته رسم نشته دی کې یو به دا میسج ته پرینټ کوي بل څه کار کوي موږ ته چې کوم را ټو ډو لیست کې چې کوم ټاسکونه دي هغه ته پرینټ کوي نو بس دا لږ خسته ولي کدي چې لکه ایډیټینګ میټینګ هم وکړه لګي خپل یک خسته کا ارس میسج چې ورسره کوي هغه ورسره دي چې ولي کدي چې رینج واچو دي چې په تاسو انډیکسز راشي نمبرز ورته ولګا نو ته بیا وګورئ څومره خپل جوړیږي نو بس سمپل دا څه کار وکم دا شو ټاسک نه دی دا چې کوم تاسو سره فنکشن دا واخله هغه څه یوز کړ هیڅ نشته دی نه پاس چې کله دې څه ډیلیټ کړل نو ماته اول خو دا لاین بای لاین راځي اول به ډیلیټ اپشن وشي هر څه کار وشي بیا په دې فنکشن ته راشي شو تاسو ته راشي اوس تاسو ورته وګورئ بیا رن کوم رن کول نو مخکې خو موږ یو ځل هغه غواړي چې دا ته ختم کړو څومره لري تلیو کم دی میسج کم دی چې درته ایگزیټ دا دی 9 دا هم ایگزیټ اوس تاسو ماته وګورئ یو درې ځل لاندې ورته ګورئ رن کوم دا کوډ مې رن کړو سره ګورئ څه نشته دی اول یو ورته ورکوم ماته څو کدي چې ټاسکونه راکا ټیچینګ د پکې اټکا ولې اخري بس اخري ختم ټیچینګ ایټینګ سټډي دا هم سلیپ اوکې شو کې ټاسکونه دي ټو پرس کا ټاسکونه دی وګوره وای ما د دن نه لیکل سوري انا من لیکل لاش مدریتا نه دلته به ضرورت ولیکم دن اوکې دن شو اوس ته وایم چې 3 چې په افاظ زما ټول ته ډیلیټ کا بیا ورته اپشن انتخاب او 3 او بیا ته سو ډیلیټ کا 2 باندې ډیلیټ کا اوکې اوس غواړم خپل ټاسکونه شو کوم ټو به ولیکم سلیکټ اپشنز شو دا زموږ سره ټاسکونه دي 1 2 3 4 دا نه ډیلیټ شوی بیا به اپشن 3 واخلم ماته سو کا ډیلیټ کا 3 باندې ډیلیټ کا اوکې اوس په ورته وایو چې 2 کا ورې ذکر ډیلیټ کا ماته ډایرکټ دا میسج راکړي خیر هم نه دی ورته کله چې اپشن ډیلیټ کوم ګور ډایرکټ ماته راکړي شو ته ضرورت نشته ما شو نه دی ګورم دلته کې ګوره ماته سلیکټ ان اپشن ما اپشن 3 انتخاب کړو انټر نیم اف د ټاسک یو وانټ ټو ډیلیټ 3 مو ته ورکړو نو 3 څنګه شو ډایرکټ په ډیلیټ شو چې ډیلیټ شو ګور هغه ما چې کوم لیست شو کول هغه ور سره راغلو پرینټ شو او بعد کې هغه نه پاسې دا ګور شو کوم فنکشن چې هغه ما اپلای شو ګور this is your to do's list او دا زما سره هغه ټاسکونه دی هغه راغلل څنګه چې ډیلیټ کوم ته پته لګي ګور بیا به ډیلیټ کوم د تاسو کې نه کیږي درې او دې ته ځو تاسو کوم سلیپ ډیلیټ کوم سلیپ ډیلیټ کړه سټډي به اخر کې پاتې شي همدا میسج مره ډایرکټ راځي ګور دا دی ټیچینګ دا سټډي او دا شنو وایي ډیلیټ شو
ټیچینګ سپیکینګ او سټډي پاتې شو. وای نه شوي کوي. اوس به ستاسو ټاسک به دا وي چې تاسو به ډکشنري اخلئ. ما لیست اخیستی، تاسو به ډکشنري اخلئ او ډکشنري کې به داسې کار کوئ چې اول به د ټاسک نیم فرض مثال ما لیکلی ده ریډینګ، ریډ کوي څه شی، سټډي کوي خو د سټډي د څه شي. صحیح ده. د دې سره به ډیټیل اپشن هم اخلئ. یو به کی راځي، په کی کې به تاسو صرف د ټاسک نوم ورکوئ. صحیح، ټاسک نوم به ورکوئ او ډیټیلز کې به ورسره تاسو نور ډیټیلز لیکئ. نو بس هیڅ هم نه دي کول، صرف فقط د دې دغه اپشن دا ډکشنري ته چینج کول دي. دلته کې ما افینډ یوز کړی، تاسو بل څه یوز کړئ. او څنګه چې موږ په ډکشنري کې آیټمز اټکو، کی ته ضرورت دی او ویلیو ته ضرورت دی. دې کې ما صرف ټاسک اخیستی، تاسو به په همدې ځای کې هم ټاسک اخلئ یعنی او هم به ورسره ډیټیلز اخلئ. بس دومره تاسو ته فرض ضرور دی، نور همغه کوډ دی. خو ما یو ټاسک اخیستی از ا کی، تاسو صرف دې ځای کې سره ډیټیلز واخلئ او هغه هم دلته چې ما افینډ کړی دی تاسو به ډکشنري ته څنګه کوئ، ښه مزیدار به وراټکوئ. او بیا واپس شو کولو کې به ښه خیال وکړئ، څنګه چې ما آیټمز د ډکشنري شو کول په فار لوپ باندې یا کوم قسم د شو کیږي پرنټ کیږي ډکشنري، ټول په نظر کې ونیسئ او همغه شانتي شو کړئ. ډیلیټ په واسطه باندې څنګه موږ ریموو کوو، پاپ یوز کیږي دې ځای کې به تاسو پاپ یوز کړئ، پی او پی پاپ، بس خلاص همدغه طریقه ده. صرف د ریموو په ځای پاپ یوز کړئ او دلته چې ما کوم نوم یوز کړی دی هغه ونه ختم کړه، هلته کې چې کوم د ټاسک اخلئ نور هر څه همدا شانتي دي. خو ډکشنري واخلئ او د ایډیشن کې صرف ډیټیلز ورسره اډ کړئ. مطلب خو کیفیر وي کنه، ټاسک په څنګ کې به ډیټیلز ورسره ورکوئ چې زه به دا کار کوم، مونږ به دې ټیم باندې کوم، دا شانتي به کوم، هغه نه پس دا کوم، مینس چې پیویرز وی کی پیر ویلیو راشي او به کوي. او دا تلیګم دا کې هم لګ ایډیټینګ وکړي، ښایسته یې جوړ کړئ، لږ ښکلی جوړ کړئ، سپیسز ورکړئ، لاین سپیسز ورکړئ، پکې نور ډیزاین هم پکې ورکړئ، ښه ښکلي اپشنز راشي، ستا نیم راشي، نور ډیزاینز پکې راولئ، نور سپیسز پکې راولئ، ښه ډېر کار پکې وکړئ. زه دا کوډ ته لیږم، په دې کې هم ایډیټینګ ډیزاین وکړئ او بیا همدا کوډ راواخلئ، دې نه تاسو ډکشنري جوړه کړئ. اوکې alright سمه ده، پوه خو شوئ که نه؟ got it. Did you get my point? Yes, inshallah. Good. Yes, او sir. دا ریکارډ سټاپ کوم، ما نه نور پوښتنې کولی شي چې هر ځای کې